نن یو بل خو بیانېږي چې اکثر انسانان بده کې واقع دي غدا چې مسلمانانو له ضرر نه ورکول. کله چې سړی مسلمانانو له ضرر ورکوي برابر خبره ده که په لاس باندې که په ژبه باندې که په قلم باندې که په بل شي د انسان به جنت لا الله داخل لکی. شیخ الاسلام ابن قیم ویلي وی چې کله سړی په کور کې اوچرګ لري انسانان خو څه کوي او د یو سره سړی تربیت ونی شي د خوراک او رزق کې تنظیم برابر نه کی یاد ساته وي د سړی په ورځ قیامت الله د بدانو انسانانو سب کې راوچید کی. مؤمن لزر ورکو دا خو ګران کار. اهل مبلغین پر ډېر تعریفونه او ډېر آیتونه او احادیث دې باره کې ذکر کړی دي چې انسان کله دا وګوري دله بخپل دا خبره معلومه شوي چې مؤمن له ضرر ورکول مناسب نه دی. وجه دا ده چې چرته سړی اغله ضرر ورکي د دې په نتیجه کې به سړی د جنت نه محروم شي. نن زموږ څو ټول مسله په دې باندې چې څنګه مؤمن له ضرر ورکو کنزل رد بده. حدیث کې راځي پر روایت عبد الله باندې ترمذی کې دا روایت ته البانی سب سلسله الاحاديث الصحيحه کې دا ذکر کړی دی دریم جلد 392 نمبر صفحه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله فرمایي اذا كنتم ثلاثه شکل درې کسان وای نو دوه کسان دي جرګنه کوي دون صاحبهما سوا دا غدریم ګړي ملګری نه وی فإن ذلك زکات دا جرګه دي دوه کسانو هغه خپه کوي او شکل هغه خپه کې نتیجه به دروځي چې هغه به ضرر ورکړي شو چې ضرر ورکړي شو الله به جنت نه محروم کړي. څه مطلب درې کسان موږ تاسو روان یو دي کې دا یو ملګری نشه دا دوه ملګری ځان لناسو دا چې جرګه کوي چې اره خبره کوي. رسول الله فرمایي دا مکه یو وجه دا درېمګړې بزین لدا سوال راولي چې لکه دا زمانه خپدي یزما په خلاف څه پروګرام برابرې بلکې درې وړه جمع شي دغه نور څه خبره وکړي. کډیره مهمه خبره به په بل وخت پکار ده. نو کم سړی چې ضرر مؤمنانو لور کوي لکه بده عمل باندې مؤمن انسان له ضرر رسیږي د دې باندې نتیجه دی چې به دا سړی الله د جنت نه ملایکی. نن خدا پرې د چدرې کسانو کې د دوه جرګه کوي او دا یو نه بلکې دا کار دغه په مقابل کې د وشتلو دا غر قتلولو د بیزته اسباب برابرې. یو حدیث کې راځي پروید عبد الله بن عمر مسلم کې روایت دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دوه کسان د جرګه نه کوي دون واحد فإن ذلك زکه کار چې مؤمن له ضرر ور کوي او والله عز وجل يكره اذى المؤمنين مؤمنه الله رب العزت د مؤمن د ضرر ډیر بد غني نو چې مؤمن له کوم شي باندې ضرر رسیږي دغه نه ځان ساته دا قانون ځان سره یاد ساته. کستا په خوراک باندې چې هغه د وګړي خړلې دا یې بل مسره کړی یا جامع ګندري یا د غسل نه کړي یا د بل مسره د لکه په حدیث کې چې تذکرہ ذکر شوی جرګه چې مؤمن له بدی باندې ضرر رسیږي نو دی باندې رب العالمین خپه کیږي او الله شکر د سړی نه خپه شي نو یاد ساتي د انسان بچنه جنت ته داخل شي اچره به داخل نشي. ابو داود کې روایت ده روایت ابي سهله السائب بن خلاد باندې وان رجلا اما قوما يورز وسړی ویغه یو قوم مخله امامتي کوله د قبله په طرف باندې لاړې ټوکړي لاړې خلک جمع شوي چې د قبله په طرف باندې ټوکړي ورسول الله صلی الله علیه وسلم ينظر رسول الله دې شړي لکاته چې دا سړی کله د منځنه فارغ شون رسول الله دې ملګرو لوي ویل چې ګوره بیره دا سړی تاسو منځله مخې لشي بل وخت د منځ چرګه غسړي کوشش کوي چې زمخ کې ملګرو ونه وي موږ رسول الله منع کړیو د الله نبی له چرګه ویل یا رسول الله ولی ما څه چل کړی دی وی پرون تر قبله په طرف باندې لاړې ټوکړي انک ازیت الله ورسوله په دې فعل باندې تعالی او رسول ضرر ورکړي دي نو څه کړي دي امامت نه موږ تر ورس کړي قبله په طرف باندې لاړې ټوکول دا رب العالمین له ضرر دی محمد رسول الله له ضرر دی دې خبرې نتیجه دار وته چې د سړی به الله د جنت نه ګوره منه کې موږ هیڅ پروا نه ساتو لاړې ټوکول خلاصه کې چې کله انسان ضرورت پوره کوي د قبله په طرف باندې راشي. یو حدیث کې راځي بخاری کې حدیث دی ابو هريره سے فرمایي وی نبی صلی الله علیه وسلم ویلي اللهم اني اتخذ عندك عهدا الله ما سره ولز ویلي ته مخالفت نه کوي فانما انا بشر زخ بشر ما
نو کوم یو په مؤمنانو کې چې ما غل zarar کړی دی یا ورته کنزل کړی دی یا لعنت ور کړی دی یا ور باندې حج جاری کړی دی جلد مور کړی دی نو دا دغه لپاره مونږ وګرځو زکات وګرځو د خپل ځان سره نږدې کا د شي نږدې والے چې د دې عمل په وجه باندې دا سړی قیامت کې ځان له نږدې کې څه مطلب نبی کریم علیه الصلاه والسلام په حدیث کې موږ تاسو یو قانون ذکر کړي قانون څنګه ذکر کړي یو سړی د چاله zarar ور کړی دی دا سړی سره وزده ملاقات کیږي نه یا ډیر لري دی بل ملک دی اوس به طریقت صحیح پس صدق باندې د الله نه بکنه وغواړو هغه سړی لم دعا وغواړو ځان لم دعا وغواړو الله رب العزت بس هغه ټول مسله معاف کړي لکه غیبت د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د امام مالک صاحب قول دا دی وی چې کله تا به تور مثال چاله غیبت کړي او هغه سړی نه بکنه ته نشو وخت یې لري دی وی په دې وخت کې د شپې الله نه معافي وغواړو غلم بکنه وغواړو امید ده چې الله بس سره غیبت معاف کړي کچرته دغه ته بکنه غوښتلی نه نو یاد ساته که څومره غیبتونه دي کړي الله تعالی نه بکی جهنم لبه پم دی رسول الله فرمایي دا سړی مفلس دی استاد اني کملونه به اغوی لور کړی شو داغه بد عملونه بس په سر باندې کې خود له شو به ایسه جهنم له روان شي نن تاسو ګورئ د دې خلکو په اړه کې چې دا مجلسونه په هر وجره کې او په هر دکان کې لکه دا کامیاب شو هغه کامیاب شو دا کامیاب شي د شي بو شو هغه دا رقم ته وشي ایسه بده کې غیبتونه د یو جانب نه وشي نو څومره منځونه چې کړي دي او څومره اعمال دي کړي دا په قیامت کې درن الله ولی هغه شړل به ورکی دا هغه ګناهګار ګناهونه بس په دې سټ باندې کې دي او زنا به نه کړي الله به جناکارو په سب کې روچت غلا به نه کړي د غلاګرو په سب کې بروچت شي قتل به نه کړي د قاتلانو په سب کې به الله روچت کې وجه دا چې تا په دې کې دغه غیبت کړي دی او دغه بدی ست په سر کې خود له شوستانه کې غلا ورکړ شو زی به جهنم له روانه دومره خطرناک مسله نن تاسو ګورئ د خپل مجلسونه حدیث کې رسول الله فرمایي چې په کوم مجلس کې د الله ذکر ونی شه د محمد رسول الله باندې درود ونی ویل شه دا د څه لکه د مردار نه چې سړی اوچت شي نن زموږ شوش د مجلسونو ټوله مردار ده دا خو څه کوي چې سړی د الله او د الله د رسول تذکره وکي بلکې د الله او د الله د رسول مخالفت به کې شروع وي دې ځای کې سنت مقابله او هغه ځای کې سنت مقابله او هغه ځای کې عبد الله بن عباس روایت دی وی سړی د جاهلیت په وخت کې د خپل پلار باره کې غیبت شروع کی فلتمهل عباس نو عباس سے برغه بده مخبرونه پړق وېسو ودا قوم راغه د شی ویل چې موږ به یاد عباس وو او یا به د موږ سره اعلان د جنگ کې موږ مقابله لروتیو محمد رسول الله ویلا خبر اغله ورسېده منبر باندې کینې سوې ویل اے خلکو اې نظم کې والا تاسو پوېږئ چې د زمکه کوم یو اهل الله په نسبت ډېر عزتمن دی ټول خلک ورته ویل انت ته به ویل د عباس مان دی زړه عباس نه ما زمنګ مړو له کنزل مکوي زمنګ د ژوندونه سره مرا کوي دا قوم راغوي ویل یا رسول الله من په الله باندې پنين شو سره غوسینا او موږ د پاره بکنه او غړه ګوره دي چې محمد رسول الله زړه د خلکو ورکه د عباس په کنزل باندې او کم سړی چې رسول الله له کنزل وکي مسلمان له کنزل وکي د انسان د الله په دشمنی کې واقع شي په دې ودونه کې پروګرامونه وګوره د قشن په غم خادو کې وګوره 40 غنټې د الله او د الله رسول مقابله واده به برابر کړي مال بخپل لګي د ټنګ ټکور اسباب به برابر کړي محمد رسول الله دشمنی د بودريږي نو بیا یاد ساته چې سړی د رسول الله دشمنی له ودرې دوه د لم دشمن شو په دې خپل مال باندې وته د الله په دشمنی کې ودرېږي د جنت ته متمنه شي یو ګل حدیث عائشہ رضی الله عنها فرمایي وې د محمد رسول الله د بین دوه ګروپ شوي یو ډله د مسلمه په قیادت کې وبل د عائشه او د محمد رسول الله نوم د عائشه سره ډیره زیاته و چې کله د عائشه نمبر شونه د خلکو ډیر تحایب او تحفیم راوړي د رسول الله د خوشاله لپاره وې د دې ام سلمې د جماعت شو هغه د شی ویل چې محمد رسول الله سره دا خبره وکړه چې دا د ملګرو له اعلان وکړه تاسو شرط تحفیر راوړي نو به په هر ورځ باندې راوړي ارش په دې راوړي څه وجه چې د عائشه وخت کې راوړي نور وختونه کې نه راوړي ام سلمہ چې کله رااله وی نبی صلی الله علیه وسلم سره دا خبره وکړه هیڅ ماغه ونه ویلي بلکې دومره ورته ویل چې د عائشه په باره کې مال زره نه راکوا زکه زه د دې په کور کې نه شوم دې په جامه کې ومه چې ملائکه مال وحی راوړي نو هغه ویلي اتوب الى الله زه ضرر ورکم ته دې زه توبه وباسم الله را دې خبر نشته تعالی ضرر درکم یا رسول الله به فاطمه بشرا ولېګله دغه نور سبب چې زینب رضی الله عنها رااله وې در دې پر عائشه رضی الله عنها په دې کې نه سوچ د عائشه باره کې سخت خبرې مو کړې چې دا عائشه دا رقم خزر او دا رقم خزر او دا رقم خزر وې نبی کریم صلی الله علیه وسلم عائشه لکه تر دې پر شیخ زینب مقابله شروع کړو سخت خبرې ورته وکړې
وی زینب چپ شو نبی رسول الله دا ویلي و انها بنت ابي بکر عائشه خدای ابي بکر لور ده معنا چې دل څو zarar ورکی د مال zarar راکی چې څو مال zarar راکی د الله له zarar ورکی او الله zarar چې هغه ورته الله په دشمنی کې شړې به واقع کوي د ټول به به الله نه بخنه وخت او رسول الله نه یو حدیث کې راځي نبی کریم علیه الصلاه والسلام په منبر باندې کېناستو او د شی ویلي و مال د خبر را رسیدلې ده چې د هشام ابن مغیره دا زامن چې دی وزمانه اجازه غواړي چې دوی د خپل لور علي بن ابي طالب لور کې واغ سره اسماء لور په نکاح کې ده فاطمه نزه خو دوی له اجازه نه ورکوم با مګر دا خبره کې چیرته علي بن ابي طالب ما د لور طلاق کې بعد دغه د ورسه ودا کې وجه ده وی عائشه چې ده فاطمه چې ده ما ټوټه ده او څوک چې دې zarar ورکی د مال zarar راکې څوک چې رسول الله ملګرو له zarar ورکی د رسول الله له zarar دی او چې کوم سړی رسول الله له zarar ورکی یا څه د دې انسان الله د جنت نه منې کی بند به کې و به شړي دغه عام قانون کې خودو هغه په دې طریقه باندې چې رسول الله شخصیت لا دغه اولاد لا دغه ملګرو لا دغه متبعین لا دغه سنت له سړی په بد نظر باندې ګوري د سړی به الله د جنت نه محروم کې او رب العالمین په دشمنی کې بر سړی الله واقع کی او دا به واقع شوی هم دی ابو سعید خدری فرمایي چې ورځ محمد رسول الله ویلي اياكم الجلوس في الطرقات اي خلکو د دې خبره نزان ساده چې په دې لارو کې کېنئ صحابه ویل یا رسول الله زمون بالکل گزاره نه کیږي چې کیننو نبی ویل چې تاسو به دې کې کیننو د لار خپل حق ورکوي حق سره یا رسول الله یو بد نظر کنټرول کوي خلکو له zarar نه ورکوي د سړي سلام به جواب کوي امر بالمعروف بکوي نهي عن المنکر دغه ګوره محمد رسول الله فرمایي وکف الاذى zarar منع کول چې کوم سړی خلکو له zarar ورکوي په دې لارو کې ناشتي دا د محمد رسول الله مخالفت کې واقع دي د الله په مخالفت کې واقع دي دا سړی الله د جنت نه منع کی دومره خطرناک مسائل روایت کې راځي عبد الله ابن مسعود پیغمبر علیه الصلاه والسلام باندې داخل شو بیا هغه ته ونیولو ابن مسعود سے فرمایي چې ما خپل لاس په محمد رسول الله باندې کې خو او د شي مرته ولې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیره او ډیره سخته د څه ته بدل کساسو دوه کسان چې ما باندې راغلي و ما ورته ویل چې تر لپاره به اجرم ډبلي او ویل چې آوا بیا ویل رسول الله چې هیڅ مسلمان نشي چې غلې zarar ورسیږي یا شوا دغه نه مگر رب العالمین په دې باندې دله د ګناهونو ختمي لکه څنګه چې دا ونه د خپل پانی غورځي خو صبر ور باندې دا سړی کوي جزې پځې کول دا په دې وخت کې الله له zarar دی او چې کوم سړی الله له zarar ورکړي دې سړي مسله ځان له خراب را ابو ذر رحمه فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي وېزما د امت اعمال ما باندې پیش کړی شو ښه او بد وېخه عملونه کې دا و چې دا zarar شي نه دلار نه کوله او بد عملونه به دا ولیدل چې دا کم سړي په جمعات کې لاړې ټوکړي او هغه به دفن کړي نه دي سړي سخت سزا ده ځکه دا الله له zarar ورکړي دی چې کم سړي الله له zarar ورکړي الله د جنت به منع کوي پریدل لري کې په بل تر باندې روان کړه هغه وګت حدیث چې کله رسول الله باندې وحی راتله نبی د خدیجه خو له راغو دغه نو سره رقم نوفل خاله او هغه ورته ویل شي تابنه اقا ناموس نظر شوی چې کوم مشال راتلو ارمان چې ژوند دی ما بستا کومک کړي ویل یا رسول الله ویل ولې داخله ما وباسي هغه ویل یاو ودا کوم یو کس چې داوا کړی د نبوت او هغه داوا هیڅ شوی دا هغه سره د معاملې شوی دا ویلم یاتی رجل بما جئت به وی چې راته انسان راته نه کوي باغ چې تا پر راته کړي مگر هغه به خامخا zarar رسیږي دا عیش ډیلا ته به خلکو خیر خوای کیدو به کنزل کوي ته به خلکو خیر خوای کیدو بس مقابله کوي لیکن ته په دې وخت کې صبر کوي چې صبر دې وکي رب العالمین به اس به تعالی په دې کې اجر درکې او چې کله اجر درکې نو بعد دغه نه به ته جنت ته داخل شي انس بن مالک فرمایي چې رسول الله فرمایلی دی وې د الله په دې دین باره کې مال ډیر zarar راکړي شوی چې بل هیڅ نه دی ورکړي شوی هیڅ کسلا لیکن رسول الله پاګه باندې صبر کړی دی دشمنانو هغه zarar ورکړي دی نتیجه دا شو چې محمد رسول الله الله په جنت کې ډیر رشد مرتبه له بوجه واغ دشمنان به رب العالمین جهنم په طرف باندې ور روان کی مؤمن له zarar ورکول یو حدیث کې راځي مسلم کې ابو هريره سے فرمایي چې رسول الله فرمایلی دی و مر رجل یو سړی فلار باندې تیر دوشه د لارې په خوا کې ونه او دغه څنګه د لارې لوا نه دوی ویل زبدال لري کومه وجه دار چې د مسلمانانو له zarar ورنکي و فادخل الجنه رب العالمین په دغه څنګه باندې جنت لور داخل کی هغه سره بیت الخلا مخه کول لارې لا
یا الله را تنګول یا بل د اسباب برابرول چې باغې باندې د خلکو له ضرر رسیږي سړی به د جنت نه منع کوي او چې کله سړی ضروري شي نه لري کړه رب العالمین به دا په دغه عمل باندې کوم ځای راوځي جنت لا. نو دې احادیث کې هم دغه خبره ده چې مؤمن سړی د مؤمن له ضرر ور کوي نه کچرته ضرر ور کوي الله به ګور دې نه به منع کوي جنت له داخل شي. یو حدیث کې دا امرځي ابو هريره سے فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي من کان یؤمن بالله والیوم الاخر چې کوم سړی په الله باندې ایمان لري او په قیامت دا د خوي نه کوي چې پاتې شي او کوم سړی چې په الله باندې ایمان لري او په قیامت باندې ګوندل دي ضرر نه ور کوي او کوم سړی چې په الله باندې ایمان لري او په قیامت باندې خپل ملما اکرام دی وکي ګوره فلا یؤذي جاره ګوندل دي ضرر نه ور کوي که ضرر ور کوي دي ګوره به سره ایمان نشته او چې ایمان په سړی کې موجود نشي دا سړی به جنت په طرف باندې داخلي دی نشي. یو حدیث کې دا امر رسول الله ملګرو لویلې وې د کعب بن اشرف د فار بسو پیدا شي ځکه دا الله رسول ضرر ورکي. محمد بن مسلمه ویل یا رسول الله ز به په شوره غو دا واقعه چې ځان له جدا کې هغه کندله ملګری مور سره و او کله چې ملګرو له چې دونکم وې نشي نو فقتلوه ایسر خلق به هغه وشلو. دلیل په دې باندې چې رسول الله ګور هغه سړي بارکه امر کړی چې هغه مسلمانانو له ضرر ورکي الله له ضرر ورکي رسول الله له ضرر ورکي. یو حدیث کې راځي رسول الله فرمایي الله رب العزت فرمایلی و د آدم علی السلام زامن مال ضرر راکړي یسب الدهر ودا زمانه لکنزل کې وانه دهر زمانه یما څه مطلب د خیر او د شر پیدا کون کې عظیم لیکن د نسبت زمانه لکې یې زم مقلب اړون کې د زمانه یما یې زم باقیوم پدې کې ابن حزم رحمه الله به فرمایي د عقیده په کتاب کې صاحب د محلا و دهر د الله نوم دی لیکن ابن کثیر سورہ جاسیہ کې به خبر باندې تفصیلی رد کړي لري. څه مطلب رسول الله فرمایي چې کوم سړی د شي وایي چې زماني کور دی وران شه دا وخت د شي خراب وخت راغی دی وختونه کې موږ باندې دا فقر راغی او دا راغی و دي خبره باندې رب العالمین لکنزل دا ضرر دی چې کوم سړی الله لکنزل او ضرر ورکړي دا سړي کې به ایمان پاتې شي د سره به پیدا پاتې کېږي نه. قران او سنت چې کله انسان مطالعه کوي نو په دې کې ډېر اقوال او ډېر احادیث دي. ربی په نامه باندې عالم دی هغه فرمایي وې دوه قسمه خلک دي یو مؤمن سره چې هغه له څوک zarar نه ورکي او ته هغه zarar نه ورکي او بل جاهل سره دی دا سړي سره بکار د جهل نه کوي بلکې هغه چې کله جاهلانه حرکت شروع کړي نو ځان تیر ورسکا. یحیی بن معاذ فرمایي وې د مؤمن سړي ستانه درې شي دي کته هغه نه پنه ورکي نو zarar نه ورکوا که خوشحالي نه ورکي نو غم نه ورکوا او که صفات نه کې ګوره بدی ما بیانوا. څه مطلب د هر مؤمن پتا باندې درې حق دي. اول دا چې نه په ورکه کنه پنه ورکي نو zarar ګوره ورنه کې کور دي کې الله به د ایمان نخلاص کی. او دویم دا چې خوشحالي ورکه که خوشحالي نشي ورکوي غم ما ورکوا او دریم دا توصیف وکړه که توصیف نشي کولای خو ګوره خلکو په وړاندې به زم ما بیانوا. عمر بن عبد العزيز ویلي یو سړي عمر بن عبد العزيز ویلي چې په دې مسلمانانو کې کوم مسلمان دی هغه ځان له پلار غوندي وګرځوا چې کومه وړي کړي هغه د بچو غوندي وګرځوا چې کومه درمنه دی هغه د ورور غوندي وګرځوا. وستا خو کړه چې په کوم یو کې د سره ته بدی کوي څوک د پلار سره بدی کوي د خپل بچی سره بدی کوي اې د ورور سره بدی کوي نه د مسلمان سره بدی مکوا د کشر سره مکوا د درمنه سره مکوا بلکې ستنه د هغه خیر ورسیږي او کچرته چا غوله بدی ورکړه یاد ساته الله به د جنت نه ګوره به منه کی و به دې شړې ختم بری کی. د دې وجه ابن رجب فرمایي وې د قران او سنت او صحابه د ټولي خبرې پرې باندې دال چې مسلمان سره جایز دي چې هغه بل مسلمان له zarar ورکړي. یو څو نقصان نه دي ځان سره یاد ساته کله چې سړی مسلمان له zarar ورکړي اول بده چې سړی رب العالمین د جنت ته به محروم کړي او جهنم په طرف باندې به روان شي. وستا څنګه zarar ورکو کني ورکو دویم په دې باندې رب العالمین غصه راځي او د خلکو غصه دي شل راځي چې لکه دا څومره zarar او شری سړی دی او بل د شي انسان په ټوله جامعه کې واځي پاتې شي مړ ودا خراب سره د خاله مو ورځي خلک به در سره نه یریږي نه به سره خپل ولی کولای شي نه به سره ناشته کولای شي نه به سره تجارت کولای شي نه بل او اکثر ضرور کوم کې به جامعه کې وی خلک د غوی د اسلام څخه خاموش پاتې شي دوی نور برباد شي اخر نتیجه دا چې عیسی د الله په قهر باندې ککړ شي کته ورته خبره کوي منینا اې دې د وجه دښمنانه بغضونه د مسلمانانو مابین کې پیدا کیږي او دا دلیل د بد اخلاقی دی او چې کله انسان کې بد اخلاقی دغه ایمان د شي بربادي کې لکه سړی چې ترخه اندوانه او مړغونه راوالي په دې اصل باندې ورواچو ایا دا اصل به خورل کېږي نو حاصل دارو وته رسول الله فرمایي چې اسلام درې سوچ به ته خو نه دي
چې څه حساب چا کې موجود شي الله جنت ته داخله یو خو نن موږ تاسو تشریح کې مؤمن لا ضرر نه ورکول چې کم سړی مؤمنانو لا ضرر ورکي په دې ضرر باندې رب العالمین دا سړی د جنت نه محروم کی او د جهنم په طرف باندې بدا روان شي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین